د عامه روغتیا وزارت ته 125 امبولانسونه وسپارل شول. یا د امبولانسونه د مالیې وزارت د ګمرکونو لوی ریاست په هڅو سره د ښه خوندیتوب په موخه د 1401 هجري لمریز کال د چنګاښ میاشتې په 15مه نیټه له حیرتان ګمرک څخه د پلازمینې کابل ګمرک ته ولېږدول شول او د معافیت له ورکړې سربیره یې د ګمرکي طی مراحلو پروسه په بشپړه روڼتیا سره پای ته ورسول شوه او د عامه روغتیا وزارت ته د تحویل لپاره چمتو شول. د کوچنیو مالیې ورکوونکو ریاست په عوایدو کې زیاتوالی راغلی. د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست اړوند د کوچنیو مالیې ورکوونکو ریاست د ښو فعالیتونو په پایله کې د 1401 مالي کال له پیل څخه د لړم میاشتې تر 29مې نیټې پورې 1 میلیارډ او 509 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي او ملي خزانې ته یې تحویل کړي دي. د دولتي شرکتونو اړوند څه باندې 15,000 جریبه ځمکه له غصب ژغورل شوې ده. د دولتي شرکتونو لوی ریاست د مالیې وزارت یوه ستره عایداتي برخه ده چې د ټولو دولتي شرکتونو رهبري او مدیریت په غاړه لري. دغه شرکت د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته د دولتي شرکتونو اړوند څه باندې 15,000 جریبه ځمکه له غصب څخه راګرځولې ده. د مالیې وزارت د کورنۍ پلټنې لوی رئیس لوګر او خوست ولایتونو ته سفر وکړ. د مالیې وزارت د کورنۍ پلټنې لوی رئیس انجینر عبداللطیف خالد په مشرۍ یو پلاوي د چارو د ارزونې په موخه د لوګر او خوست ولایتونو له مستوفیتونو د خوست ولایت ګمرک، د غلام خان سرحدي ګمرک او دغه ادارو له اړوند اداري چارو څخه لیدنه وکړه او مسؤلینو ته یې لازمې اصلاحي سپارښتنې وکړې. امن کې مو ټوله هیوادوال وکړي ژوند. د خزاینه لوی ریاست د دولت د مالی امورو دقیقه څارنه کوي. د نقدي امورو مدیریت، د دولت د بانکي حسابونو کنټرول، د پیسو د دوران او وړاندوینې طرحه جوړول، د بانکي او عوایدي تادیاتو اجرا کول، د دولت د پورونو او ضمانتونو مدیریت کول او د بهرنیو مرستو او نړیوالو ملاتړ کوونکو هیوادونو د پیسو همغږي کول د یاد ریاست مهم مسؤلیتونه دي. د شتمنۍ اخبار 22مه ګڼه له چاپه راووته. شتمنۍ اخبار د مالیې وزارت علمي، تاریخي، معلوماتي او فرهنګي خپرونه ده چې د وزارت فعالیتونه، لاسته راوړنې، خبرونه او اړوند موضوعات خپروي. د یادې خپرونې د 1444 هجري قمري کال 22مه ګڼه چاپ شوه. امارت به د حالاتو دقیق جاج واخلي، زمونږ له سره به د ظلم هر رواج واخلي. لاس نیوی به د مظلومو وطنوالو وکړي، له ظالم به د